د کوم لونډانو د ودونو نیټه چې د اختر اتمه او لسمه ورځ ده کنه نو تاسو خو په ټوله روژه کې د تراونه پټ شوي خپې دومره کار نه کوي دا راته ووایي چې دا 2 منۍ بوجۍ به څنګه اوچتوئ د دې لپاره د ما ډېر یو حسان حل راوړی دی داسې سوکړک پیره مې درله جوړ کړی ملایي په دې کې که تاسو چواري استعمالوئ او که ځان ته پکې ځلوبۍ اچوئ دا به استعمال کې انشاءالله د اختر د 4مې ورځې پورې نو ستاسو به خپې کار شروع کې صحیح ده که نه دا د ټولو لونډانو ته زما رسېږه د یو ښایسته سانتي میسج چې کوم دی دا وګورئ دا ملۍ مې درله جوړ کړی داسې ملۍ به تاسو په زندګۍ کې نه خوړلی او نه به م لیدلی چک که که نه ښه رابېلېږي نه چک که دا ملۍ دی ګوره ښه دا ملۍ مې درله جوړ کړی دی ټولو لونډانو له چې د چا د ودونو نیټه د ورکوټې اختر 4مه 5مه ورځ ده که نه 10مه دا وګوره دا ملۍ دی چک کوه چې واو کوم ملایي دی دا به واچوئ ځان له په ځلوبۍ کې او یا په چوارو کې چوارې به معده کې پکې خاش هم واچوئ چې دا زنګنان هم نور هم ټقا کوي یو تراوه خو م ونه کړله د هرو تراوونه پټ شوئ او نیټه م دومره زریښې د قربان ډېره